سات دې تیر دی شی غواګانې دې څنګه دي غویان میان د مرغان سلامونه وایي در باندې ملولي پوښتنه مه کوه د ملولي پوښتنه مه کوه سلامونه وایي در باندې صدران سه موږ خو د ملولي پوښتنه نه ده کوي موږ د پیلمرغان غوا دې ونه ویلې غویی دې ونه ویلې غویان هم ستا غویان لري دی چې راسې بیا دې ورولمه یم ته خو ته یې هلته یې ته څنګه حساب دی دا لکه درته ښیم ټول فارم او دا خو پکار ده دا پکار ده چې درشو داسې یېرېږي لکه ظالمه دومره قوي نه پوه شولې نور څنګه یم لا مبینه خوان والا ښه صاحب څه وخت راځئ له خیره سره درځو خطا کېږم ډېر نور خطا کېږم دا زموږ یار ډېر ښکته کوي چې موږ درکار ده بزنس ته رشد ورکوو داسې نه چې بله ورځ راځئ هر شی در پاتې دا بیا خوند نه کوي یا شک هم نسته دې خبرې سره د زه موافقه یم شک هم نسته دا غویان میان دا غواګانې ماوګانې پیلمرغان به دې زما په خیال دی بل چا غویانو ته به لاس نه وروړې بارکزی صاحب غویانو ته به لاس نه وروړې غویان به نه یادې غویان به نه یادې غویان ستا د سره بارکزی صاحب پورې سره پرېږدي چې دوی خبرې وکړه نور مایکونه بند کړي چې بس تا کاڼه ولي زموږ انډیوال دا صدران صاحب به اوس راغلی ملا مبینه خوان ډېر بډارونه سره کړي ډېرې ګپې هم سره کړي دي خیر که اوس د کورنۍ چارو وزارت د کابل د قومندانۍ ویان پاتې شوی دی خیر دی دا اوس هم تر هغه واک زیات ده وڅنګه اوس هم تر هغه واک زیات ده زور یې زیات ده څه کوي زور یې زیات دی خو ټوله ورځ د پیلمرغانو او د غویانو سټو ته پروا نه کوي هغه ساتنې هلکه د پیلمرغ مه یادوه وروستی ماته بیا شترمرغ رایاد چې بارکزی صاحب بیا ته خفه یې زه خفه کېږم نه مګن خانه زه خفه کېږم نه خدای داسې وار ته داسې هغسې زه وینم ته را په یاد سې هېڅ خبره نشته دی هېڅ دا ستاسو نظر دی ستاسو نظر ته زه احترام لرم بس پرېږده هغه خبرې پرېږده راځه چې په دې کوز پاکستان باندې د سره مجلس وکړو یاره د ما وایي شترمرغ هغه بارکزی وروره نږدې مې شترمرغ درته ویلي ښه په دغه ټي ټي پي جګړه تاسو څنګه بولئ مبین خانه چټ مه ګره مبینه خوان داسې سختې پښتني کې ټي ټي پي دریاد چې دا څه ټوګری کوم زخم د دریاد څه که څنګه نه زه رب روغ جوړ یم ستونزه نشته دی ماته دا ټي ټي پي جګړه جنگ په کوم نظر ګوري چونکې هیبت الله ویل دي چې په پاکستان سره جهاد روان دی زه درته یوه قصه کوم زه درته یوه قصه کوم یو درې چرسیانو چېرته دوستانو تاسو غوږ ونیسئ درې چرسیانو دوی ملنګي بوټی څکلی و چې څکلی و باره د غونډۍ په سار ناست دي دا یو بل ته ویلي دي وای والا دلته م یو چمن کرلی وای هغه ورته ویلي هو څه ښه خبره ده ګلان به مو سره وکرو یو څه ونې به مو لګو دویم چرسي ورته ویلي دي چې ښه که دغه کوز خلي والا راسي ونې ماتې کړي ګلان خرابه کړي چمن خرابه کړي ده سره به بیا څه کوو درېیم ورته ویلي ځئ سپسې ورسو چې ورغلي دي کلي کې ماشوم نیسي وهي خو مې ورته ویلي چې ولې دا ماشومان وهي وایي خبره واوره ورته ویلي څه خبره وایي دا بره غونډۍ وینې هغه ورته ویلي هو وینم وایي دلته موږ چمن کرو ګلان کرو ونې ږدو بیا دا ماشومان راځي ماتوي یې ورته ویلي خدای دې خانه خرابه که خو لږ وهئ که نه ته خو اول چمن وکره ګلان کېنوه ونې ولګوه بیا که دوی مات کوي وه تا مخکې له مخکې په دوی شروع کړې ده نو بارکزی صاحب تاسو هم چې کله دوګی ووهئ بس وروره په اواسه یې مونږ کابل ته درغلو او بدخشان سقوط سو او وروره ګل نیمروز سقوط سو لږ وهئ د ظالم بچیانو هغومره وهئ چې څومره زور لرئ مخکې له مخکې اول مونږ غربوئ بیا وایئ چې مونږ درځو پرېږده سړیه لا مبینه خوان زه نشه مشه نه لرم چې رښتیا درته ووایم نشه زه نه لرم او په نشو کې زه ولې نه لرې هغه ما ته د ملګري کیسه وکړه وایي ورا د ټابلیټ ډېر خوړلی ټولو دوی د داسې شاخ پاخ پاتې وو هغه ویډیو په خپله هغه په ګوره هغه ویډیو پاتې وې لکه مړه بارکزی صاحب نشه مه کوه زخم ته د نوښ
اګولې مراخلي نشه نه اګولې مولې چې څوک خوري هغه معلوم دی په خپل یو ول چې هر دا ما سره بس کا پاکټ د دې کې څه خبره ده دا وګوره تخ کارګه دا ټول ګولې دي دې کې څه خبره ده دا سړی خوري دا وګوره دا اصحاب ګولې دي که څنګه یعنی اصحاب دې بيخي له لاس ور کړی دي بیا وروره ګولې دي خورمه کدي اعصاب وي کدي درد دي که مقصد دوا د خوري نو دا دومره دواخانه دا ډاکټران دا طب پانځي دي چې دي پاره هم دي پاره دي یعنی ډیره زیاته ستونزه در پښه کېسته مشکلات ډیر در پښه کېسته یعنی معنی پریک د مقصد زم دوا خورم کیم خوري یا زینو خورم زه نشي مشو سره جوړ نه په یاد د کنن ګولې نه جناب صاحب دا اوس شوی دی دا اوس دوا ډیر نه خوري زه د شوم شو دوا مو سره د رئیس جمهور هغه څه نومې ده هغه معاون څه نومې ده هغه هزارګی هغه سرور دانش سرور دانش په د بواسیرو تکلیف 90 میلیونه افغانۍ صرف په بواسیرو لګه په 90 میلیونه ولا 3 ور سالنګ درته جوړوم 3 ور سالنګ جوړ نشو تاسو په سلور اته میلیون ډالر باندې سالنګ جوړ نه کوي کینه دیوانه ومغه تاسو په سلور اته میلیون ډالر باندې میاشتنه هغه چې لګښت د ترازی د امریکا له خوا څخه کڅوڼي هغه مو جوړ نه کوي نو په افغانۍ به څنګه جوړ کړی وای دا کڅوړي چې ډېر په مینه وڅنګه دی دا دې کڅوړ ډېر په مینه نوم اخلي نه زه په مینه باندې نوم نه اخلم چې دا تاسو ته چاته چې روان دی هغه باندې خیال کوه چې تاسو دې کڅوړې ته ونه ولي کوم مرمه بارغزی ضرورت نه بارغزی صاحب خو سات تیر دې خلکو په کڅوړو باندې ماشاءالله سټونه په وکړه بهشکه دا حقیقت دی دا بالکل حقیقت ده بارغزی خو بارغزی صاحب نن سبا د لایف مایف دا شیونه د ډیر کمزوري دي دا ولې نه په ټیک ټاک کې نه ما تابان والا مونږ چې رالو ټیک ټاک نه ډېرې خزندې ورکې کړلې نه داسې دی چې هغه کوم خلک چې د عزت خلک وي هغه کوشش کوي ځان وباسي او کوم خلک چې بې عزته وي هغه بیا راځي هغه بیا د اسلام د نوم استفاده کوي د قرآن د نوم استفاده کوي د شریعت د نوم استفاده کوي د لونګۍ نوم استفاده کوي هغوی چې په خوله څه وویلې ویې ویل نو موږ دا ګرون هغوی ته پرېښود د میدان ستاسو غوندې ځوانانو ته پرېښود ښه دی وکړه ډېر ښه کار دی وکړه دا چې د قرآن د نوم استفاده کړي هغه ذلیل لکه دا څوک چې ذلیل اوس قبرونه په اوکراین او په روسیه کې دي نه ذلیل نه یم زه روغ جوړ یم په خپل ځای کې ناست یم په خپل وطن کې ناست ذلیل هغه اشخاص دي چې چا روزله او اوس بیرته پر هغوی باندې خولې لګوي یا هغوی ته چشمه کې د خپلې دي جان و خپلې مې دي نو څنګه د سپریم ډیر غاټ د سار ته ګورو چماک ته ګورو زه هم بل شای را پټ کړی نه شاید همدغه فریم می خوښ شوی دی همدغه فریم می خوښ شوی چشمه کې دغه سایز کې ګوره چشمه کې باید متصل دیجی سره برابر وي دا خو جنرال صاحب روپۍ ورکړي دي دا خو کباړو کې لټي صحیح ده چې قیمت یې کو کېدای شي لازمه چشمه کې ترنه ګران تمام شي نو بیا هم د غلا دي ټرمپ په توپه کې ورکړي دي بل به څه پکې وای ها دا موبایل خان څه وای درس وای سبقونه وای سبقون سره اساس څه کار دی تاسو د سبقو سره څه پاکستان د ورستیو حالاتو باندې کده سی واړه باندې تبصره وکي بارګزای صاحب ما ستاسو په پام دی اړه باندې پوښتنه چې دا اوسنۍ حالات چې الته داسې یو کړکېچن حالات رامنځته شوي دي ستاسو نظر څه دی ستاسو د امیر المؤمنین شیخ الحدیث د هغوی فرمان د هغوی له قوله خو موږ داسې اورېدلي دي چې په پاکستان کې جهاد نه دی روا تاسو څه وایاستئ په دې نظر باندې دا خبره کړې ده ته ووایه ستاسو څه نظر دی تاسو یې ردوئ نه رد او تایید خو بیله خبره ده ځکه د مونږ ویډیوګانې پرتې دي
په ټیک ټاک کې وګوره نو په تاسو ملیونونو خلک اوس خو دلته زر نفر ناست دي، اوس تاسو ردوي که یا د دوی زر نه مونږ ته چې 3-4 زره کسان ناست وي، بیا مونږ په غټو مسایلو خبرې کوو، بیا داسې کم کسان بیا تابان شترمرغه او پیلمرغه په دې باندې بحث کوو. نو چې کله د لږو کسانو کچېرې مبین صاحب کچېرې د لږو کسانو فکر خلاص زه مطمئنم چې بیا د ډېرو کسانو هم فکر خلاصولی شي. تاسې په لومړي سر کې د دې سر خلاص کوي خبرې ته خو واکسه بارکزای صاحب اوس فرض مثال ایکسپریس باندې برید وشو، زما ویډیو پرته ده، ما په خپل وضاحت ورکړی ده. تاسو الته جهاد منئ، جهاد روا